یوصل درم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ دا شیخ فرید رحمہ اللہ تلے گلے پدی مکتوب کے دا سرہن قاضی امام ربانی رحمہ اللہ وقت داغی بیان دا پکی اور پا بیان دا معنی دا عافیت کے چا عافیت سمانا یوصل سلورم نمبر مکتوب دائے قاضیانو تلے گلے دے یو قاضی تا اور پاغے کے ورسر غمرازی کرے را یوصل پنزم نمبر مکتوب دے لے گلے دے حکیم عبدالقادر رحمہ اللہ پدی مکتوب شریف کے امام ربانی رحمہ اللہ یو عجیبہ خبر کرے وی چه مریض ترسو پوری چه ده ده مرض نخنشی سمر غذاگانی چه ورکے داغتا فیدہ نکے اول باورتا ده مرض علاج کے نبیا باورتا غذا فیدہ کے نمانے دانا چه اول بلا الہ الا اللہ کے دیر اخواری کے بیا رستو با الا اللہ سرا تحلیہ بالفضائل راز یوصل و شلم نمبر مکتوب دا امام یوصل شپگم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ دا محمد صادق کشمیری رحمہ اللہ تلے گئے دی مکتوب شریف کے دا اولیاء و دا محبت بیانے کا چولیاء و بزرگانو تا اللہ تعالی چکم محبت ورکڑے او دا محبت متفرع دے و معرفت دا اللہ تعالی بانے دا اللہ جل جلالہ دا پلوی و نعمتون کی دا ٹورنا لوی نعمت دا محبت دے یوصل وم نمبر مکتوب دائہم امام ربانی رحمہ اللہ محمد صادق کشمیری رحمہ اللہ تا لے گلے دیکھ ترینا محمد صادق کشمیری رحمہ اللہ دے سو سوالو نہ کڑی امام ربانی رحمہ اللہ دا اغا سوالو نو جواب اور تنیکل اور سرا فوائد ضروریہ چہ دا ایمان متعلق دی اغیر و تبیان ہے یوصل اتم نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ میاں سید احمد بجواری رحمہ اللہ تلے گلے پدی مکتوب شریف کے امام ربانی رحمہ اللہ یو مسئلہ بیان ہے وہی نبوت افضل نے دا ولایتنا برعکس دا اغچا چسو کوئی ولایت افضل دے نبوتنا دا صحیح خبرنا چھ ولایت افضل دے دا نبوتنا بلکہ نبوت افضل دے دا ولایتنا ولایت خود نبوت یہ وحی صدا ہر چاہتا چھ اللہ تعالیٰ نبوت ورکن مخ کے داغین آغا ولی ولایت ادنا مرتبہ دا اور نبوت بیا اعلا مرتبہ دا یوصل نہم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ حکیم صدر رحمہ اللہ تلے گئے پدی مکتوب شریف کے امام ربانی رحمہ اللہ ورطا پدی مسئلہ بانے بیان کہیں کہ سلامتی دزڑو دا پسر آجی دا پنسیان دما سے واللہ راجی دا اللہ تعالیٰ نے غیر عرص بیر کے بیا بسلامتی دا قلب راجی یوصل و لسم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ
دا شیخ صدر الدین رحمہ اللہ تلے گئے پدی مکتوب شریف کے اصل کے دیو آیت ترجمہ کرنے چه مقصود دا خلقت انسانی نا اغد اللہ تعالی بندگی نا او دا اللہ تعالی طرف تا مخ کول دی دا مکتوب شریف اصل کی تفسیر دا آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون دا عیسیٰ علیہ السلام نا شپک سوا کال مخ کی دا یونان فلسفیان را جمع شویو دی مسئلہ بانے بحث کاؤ چه دا انسان دا پیدا کېدلو څه مقصود دیں اغا وقت کې خو اسلام او شریعت د دوی سره نو فیصله دا وکړه چې د انسان مقصود خوراک دی او چیکاګ دی او بیا او دس ماتول دی قرآن کریم کې د عیسی علیہ السلام نشبک سوا کال رستو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دغه آیت نازل کړ مانه دې پیدا کړی انسانان او پیریان د خوراک او چیکانګ د پاره نه دي د یونان دا مشوره او جرګه غلطه و بلکې دې د پاره پیدا کړی دي چې زما عبادت وکړي زما د دوی نه اراده د رزق نه ده او نه دا چې دوی به خوراک کوي نو امام ربانی رحمه الله د دغه آیت دا تفسیر کړی دی یو